د خپل حجونه او عمرې د دې سنت عمل د پاره متبع کوه. دا وجه د علما وایي د حج مبرور علامه دا ده چې حاجي کله د حج نه راشي په ده کې به ډېرې تبدیلیانې راغلي. څنګه تبدیلیانې؟ دا به نیکۍ ډېرې کوي، دا به د ګناهونو نه منع شوی، دا به د خیر کارونه ډېر کوي، د شر نه به منع شوی. په دې کې به تبدیلي راغلي. که حاجي صاحب حج ته لاړې او په دې کې تبدیلي رانغله، دا مغه پلانکې خان او دستې خان و او حج یې وکړه او حاجي صاحب ورسره ولګېده او په دې کې څه تبدیلي رانغله، نو هسې چکر له به تلی زما محترم. د حج ډېر د صبر او د عمرې سفر چې کوم دی ډېر د صبر او د تحمل والا سفر دی. په دې کې به د دې نه ډېر کار اخلي. کوشش به دا کوي چاته تکلیف ونه رسي. ما ویلي وو که نه قرآن کې الله فرمایي چې چا په ځان باندې حج فرض کړ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، دا به د خوشو خبرو نه ځان ساتي، دا به د ګناه د کارونو نه ځان ساتي، دا به د بېحیایي خبرو نه ځان ساتي، دا به د جنګ جګړو نه ځان ساتي. چې حاجي صاحب په حجر اسود کې د بیت الله سره خوا کې په حجر اسود باندې جګړې کوي، نو دا به څه حجي مړه. نو د دې وجه نه زما محترمو د حجر اسود ښکلول سنت طریقه ده، سنت. او د یو مسلمان نه ضرر نه ورکول، د ده نه ضرر نه ځان ساتل، د یو مسلمان د عزت خیال ساتل، مسلمان ته تکلیف نه ورکول، دا فرض عمل دی، فرض. نو موږ د سنتو دپاره فرض دڼې وړي. دا غوبل بیا راخستی. کله کله داسې وشي امام صاحب چې یو طرف ته سلام وګرځېدی بل طرف ته سلام ته هم خلک نه ایسارېږي، بس یو غوبل شي مونځ تباه و برباد. د الله بنده دلته خو یو مونځ په یو لک باندې دی، تا چې سلام ونه ګرځو په یو سلام خو ستا مونځ مکمل نه شو. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلي التکبیر التحریم، په مونځ چې الله اکبر دی وویل دا تکبیر تحریمه ده، هر څه در باندې حرام شو. التسلیم والتحلیل، السلام علیکم ورحمت الله، السلام علیکم ورحمت الله، سلام دی وګرځو ته بیا حلال شوې، خبرې کوی شي، خوراک کوی شي، مزل کوی شي. چې تا یو سلام ګرځولی او حاجي صاحب ته د حجر اسود دپاره دا پرځونې کې، نو تا د دې حجر اسود دپاره دا مونځ تباه و برباد نه کړه. ډېر مسلمانان د دې لحاظ هم نه ساتي. خو هلته افسوس دا دی که دلته ریل وکړي حجر اسود دې خپل کړی نه ډېر رشو مړه موږ داسې په اسانتیا سره خپل کړو. دلته خلک تپوسونه کوي، وایي بیا به خلکو